مولانا یروم رحمه الله فرمایي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور خلافت دی. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو امیر دی، د مسلمانانو مشر دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو سړی سپین ږیری و، بوډا سو. چې کله سپین ږیری سو، بوډا سو، خلکو شناخت ورسره وشکاوی، تعلقات یې ورسره وشکاوی. چې کله ځوان و دا سړی سندرغاړی و، سندرې به یې ویلې. اما چې ولوېدی بیا خو نو اواز هم ختم سي، بیا هغه شانې خلک یې قدر هم نه کوي لکه پخوا چې کوي. هغه قدر، هغه آمدن، هغه د معاش و د اعاشې د عبادتي و د دې چې کوم ګزاره یې وه هغه یې ختمه سوه. بیا به د دې شناخته کره د دې شناخته کره ورکلی. آخر خلکو جواب ورکړي چې نور موږ وغمېدې مه راځه. په ځان پورې اریان سو چې ځواني یې وه، هر چا دعوتاوی، هر چا بالی، هر چا به عزت و قدر کاوی، هر چا به روپۍ و پیسې ورلره ورکولې. اما چې بوډا سو، سپین ږیری سو، توان و طاقت یې ختم سو، بیا پر خلکو باندې زائد سو، چا یې قدر نه کاوی. هغه سپین ږیري د ځانه سره سوچ وواهی چې کاش په ځواني کې مې د الله تعالی عبادت کړی وای، بیا خو به دې خلکو را باندې شفقت کولی، د مسلمانانو خو به قدر را کولی. کشکې خو د الله تعالی یو عابد بنده جوړ سوی وای. ګورئ دا ښه یاد ساتئ، موږ تاسو هم داسې په ځواني کې خو به مې هر څوک قدر وکړي، چې مال و دولت ولرو هر څوک به مې قدر وکړي. خو چې کله د قبر حالت ته ورسو بیا به مې څوک قدر وکړي. هلته را سره یو مالدار شپه تېروي، هلته د کلي یو امسایه را سره ځي، هلته ورور یا خور را سره ځي، هلته پلار یا مور په قبر کې شپه را سره کوي. نه، دا ټول قریبان به جواب درکوي. یوازې ته و ستا هغه عمل، ستا هغه سروز، ستا هغه ډول، ستا هغه رباب چې تا په ځواني کې غږوئ، ستا هغه سندرغاړیتوب دا به قبر ته در سره شوی کېږي. که دې عبادت کړی و، ستا عبادت، ستا روژه، ستا لمونځ، ستا حج، ستا جهاد، ستا زکات به در سره قبر ته شوی کېږي. سپین ږیري اوس ارمان نیکوي، نو بیا ورپاته څه صرف ژړا ده بس. شیخونه دی سوچ و فکر یې د ځانه سره ووهي، نا امیده سو د خلکو سره روان سو د جنت بقیع په خوا باندې. مدینه منوره کې ادره ده، د 10,000 صحابه کرام هلته پراته دي، هغه قبرونه دي پکې. دې ادرې ته روان سو. دې ادرې ته چې ورغلی د دوو قبرو په مابین کې کښېنست. الله پاک ته ژړا شو، یا رب العالمین ما د ټولو ګناهو څخه توبه درته، بیا ګناه نه کوم، ما وبخښه. ژړا ژړا کې د دې دوو قبرو په مابین کې بیده سو، خوب ورغلی، په ژړا کې بیده سو. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د غرمې د قیلولې دپاره، د غرمې د خوب دپاره بیده دی. الله پاک ورته په خوب کې الهام وکړي، زما یو بنده په جنت بقیع کې دی، زما یو دوست په جنت بقیع کې دی، وږی دی، تږی دی، اوبه وروړه. څومره ارحم ذات دی الله تعالی. الله تعالی سره جوړه خورا ژر اثر وکړي.
دا څه وخت مخکې جوړه ورسره وکړه د الله تعالی سره کاش موږ په دې پوهېدلی کاشکې زموږ په زړه کې د الله تعالی مینه وای الله تعالی در هر چا راته محبوب وای در ځان راته محبوب وای تر بچانو راته محبوب وای الله تعالی موږ داسې نازولی یو چې نه مور داسې نازولی یو نه پلار داسې نه ورور داسې نازولی یو نه خور داسې نازولی دومره مبارک ذات دی الله پاک حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د خوبه راکښېنستی پر بیبي یې غږ وکړ بیبي په کور کې څه ستا هغه ورته یې سړی لږ ډوډۍ ستا لږ اوبه راکړه لږ ډوډۍ راکړه څه کتغ راکړه هغه چې موجود شی و هغه یې په یو ماجمه کې راواخسته په لاس کې را اخیستې و حیا ورته ودرېده چې خوب کې خو دا الهام و چې زما یو محبوب و دوست دی د الله تعالی دوست لره څنګه په لاس کې شی وروړه په سر یې کښېښوی د عزت ته و چې دا خلک وه د دې سره عقلونه وه الله تعالی دې ته پوهه ورکړې وه موږ سره خو داسې عقل کمه دی په سر باندې راخیستې ده چې ادرې ته راغلی د ده د چوټو په کشهارې باندې هغه سپین ږیرې بوډا د خوبه راویښ سو کښېنستی چې ویې کته وبېرېدی امیرالمؤمنین راغلی تا خو ما غوندې خلک وایي په درو باندې تیر سو په قبرو کې بیرته راوګرځېدی دی در هغه نور وارخطا سو ده د سره ماجمه راکښته که ورته کښېښو ای د الله تعالی محبوبه ای د الله تعالی دوسته دا مې تا ته خواړه راوړ هغه سپین ږیری ورته وایي امیرالمؤمنینه چا درته وویل که دې خپله راوړه ورته وایي نه الله تعالی راته ووایي الله پاک راته وویل زما یو دوست وږی و تږی دی وارې څومره ارحم ذات دی راسه زمینه برابره کړو دې ته چې د الله تعالی رحمت را باندې راسي هغه سپین ږیري په ژړا سو و یا رب العالمین یو ګړی مخکې مې درته توبه وکړه څه وخت د مخه مې درته توبه وکړه څومره مهربان یې چې څومره انډیوالان و ټولو وشړلم څومره قریبان و ټولو وشړلم کشکې مې د ځوانۍ څه در سره جوړه وای کشکې مې د ځوانۍ کې ستا عبادت کولی په ژړا ژړا کې په هغه ځای کې مړ سو زهره یې وچودل حضرت امیرالمؤمنین مرګورو ته وایي راسي در وایخي غسل ورکړي امیرالمؤمنین ورته د جنازې لمنځ وکړي جنت بقیع کې دفن کړي الله پاک دې موږ د الله پاک سره جوړ کړي الله تعالی دې موږ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره جوړ کړي الله تعالی دې موږ سبب د الله تعالی د رحمت وګرځي الله تعالی دې موږ سبب د عذاب د الله تعالی نه ګرځي چې څومره مسلمانان ستړي دي په تکلیف دي الله پاک دې په استراحت کې چې څومره مسلمانان د الله تعالی د دین خدمت کوي الله پاک دې حافظ و ناصر و غاور چې څومره مسلمانان جهاد کوي د پاره د اعلا د کلمت الله الله پاک دې د دې حافظ و ناصر و غاور الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو زموږ تاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله